وی چې یو سړی یریږي په دې چې زما نظر لګي او زما د لاسه چاته نقصان ونه رسي نو دی به څه کوي؟ معنی دا چې یو سړی یریږي وایي زما نظر لګي او زما د لاسه به چاته نقصان ورسي نو زه څه وکړم؟ نو جواب د دې مسلې هغه دا دی، اول دا خبره یاد ساتل پکار دي چې نظر د هر چا لګېدی شي. که دا خبره کول چې د پلاني نظر لګي او د پلاني نه لګي نو دا غلطه خبره ده، ځکه چې نظر لګېده دا نه لګېده دا د الله په اذن سره کېږي. کله یو سړی هغه خپل بچی نظر کړي، پلار خپل زوی نظر کړي، مور خپل بچی نظر کړي، او دغه شان یو ملګری نظر کړي، او کله د دشمن نظر ونه لګي نو داسې خبره کول چې د پلاني نظر بس لازم به لګي او د پلاني هغه نظر بالکل نه لګي، نه دا خبره غلطه ده. حدیث کې درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی، امام ابن ماجه امام حاکم راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې استعیذوا بالله تعالی من العین، الله پوری پناه ونیسئ د نظر د شر نه، فإن العین حق، ځکه چې نظر لګېده دا حق خبره ده. نو یو سړی په خپل نظر باندې انسان نظر کولی شي، خو چې کله الله وغواړي او چې الله ونه غواړي نظر به نه شي. یو دا خبره یاد ساتل پکار دي. بیا د هغې نه بعد چې یو سړی په ځان یریږي نو دی څه وکړي؟ اولنۍ طریقه دا ده، اول کار به دا وکړي چې خپل زړه به د حسد او د کینې نه صفا کړي، ځکه اکثر دا بد نظر چې لګي نو دا د حسد او د کینې د لاسه اکثر مې وي، همیشه نه. ځکه چې کله ملک صاحب مخکې وي چې کله یو رور نظر کولی شي او پلار زوی پلار ښځه خاوند یو بل نظر کولی شي، دا هم کیدی شي، خو اکثر دا بد نظر چې لګي نو د هغې وجه هغه په زړه کې حسد او کینه. او د ابو هريره رضی الله عنه حدیث ته امام نسائی راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا یجتمعان فی جوف مؤمن، او دا ډېر ناشنا روایت دی، هر مسلمان له یاد ساتل پکار دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دوه خبرې د مؤمن په زړه کې نشي جمع کېدی نشي چې دوه خبرې د مسلمان په سینه کې راشي او دا الله نه را جمع کوي. یو دا چې یو سړی د الله په لار کې وتی په جهاد کې دوړه پې لګېدلي د دې سفر او د دې جهاد، نو ده ته جهنم نشي رسېدی، د بدن ته جهنم نشي راتلی. نو دویمه ولا یجتمعان فی قلب عبد، او دوه خبرې دي چې د مؤمن په زړه کې نه را جمع کېږي، یعنی دغه دوه نه را جمع کېږي، د الله په لار کې جهاد او د جهنم اور، دا را جمع کېږي نه را جمع کېږي. دوه خبرې دغه شو، یو سړی د الله په لار کې وتی، خو دلته ویلي فی سبیل الله، الله په لار کې وتی، یعنی جهاد خالص الله دپاره، په دې سړي د جهنم اور ولګي دا نشي کېدی. نو دوه خبرې نورې دي چې دا د مؤمن په زړه کې نشي را جمع کېدی، الایمان والحسد، ایمان او حسد په زړه کې نشي را جمع کېدی. دا د یری حدیث ته ګورئ، یعنی دا نشي کېدی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د یو سړي په زړه کې د ایماني ورسره په زړه کې حسد او کینه هم ساتي، د مسلمانانو سره دا نشي جمع کېدی. او چې کله دې په زړه کې حسد او کینه راله نو بیا د خپل ایمان مراجعه وکړه، ایمان کې دې مشکل دی، ځکه چې هلته د پیغمبر په خبره کې خو شک نشته، شک په تا کې دی زمونږه، ستا ایمان کمزوری دی، ځکه دې زړه کې حسد او کینه راله. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی، حدیث کې راځي، امام مسلم راوړی، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، د یو بل سره حسد مه کوئ، په بیه کې تجارت کې یو بل له دوکې مه ورکوئ، یو بل سره بغض مه کوئ، د سختو په وخت کې یو بل ته مه شا کوئ. نو اولنی کار به ضرور دا کوي چې زړه به د حسد او د کینې نه پاک کړي، اولنی کار به دا کوي. دویمه دغه حدیث ما ذکر کړو د عایشه رضی الله عنها چې الله پورې به پناه نیسي د نظر د شر نه، نو یو کار به دا کوي. دریم کار به دی څه کوي؟ دا طریقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښوولې ده حدیث کې، لکه یو سړی دی یریږي چې زما د لاسه به یو مسلمان نظر شي، نو دی به څه کوي؟ حتی الوسه به کوشش کوي چې داسې ونه شي. نو هغه داسې چې کله ته یو څه وینې په یو مسلمان کې او تا په تعجب کې واچوي، نو د هغه دپاره د برکت دعا غواړه، دې سره بیا بد نظر نه لګي. که ته یو ورور دې ولیدو مالداره دی، یو مسلمان دې ولیدو ښایسته دی، یو مسلمان دې ولیدو علم ورسره ډېر دی، یو مسلمان دې ولیدو بچي ډېر دي، بچي نیک عمله دي، او داسې پسې بیا هر نعمت چې د یو مسلمان سره ولیدو او ته په تعجب کې واچولې، څه ښایسته نعمت الله ورکړی، نو بیا د برکت دعا ورله وغواړه، بس بیا نظر پې نه لګي، نه به نظر کېږي. او حدیث کې دا راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی، امام احمد دا حدیث راوړی دی،
وإذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يعجبه. دې حدیث کې دا چې څوک په خپل ورور کې څه ویني یا په ځان کې څه ویني، کله کله سړی ځان ته په تعجب کې شي، یعنې ځان کې یو خبره ورته رامخې ته شي او داسې تعجب والي چې دې کار کې زه څومره تکړه یم یا دا شی ما سره څومره ډېر دی. یا په خپل مال کې څه ویني، کله سړی خپل مال ته سوچ وکړي هم تعجب کې واچولی شي چې یاره دومره مال الله راکړی دی، ښایسته کور ته وګوره، د تجارت ته وګوره. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فلیبرکه فإن العین حق. نو د برکت دعا دې ورله وغواړي ځکه چې نظر لګېده دا حق دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د برکت دعا به وغواړي. اوس ته ورور دې ولیدو او د هغه سره یعنې یو نعمت دی، نو د هغه دپاره د برکت دعا ووایه، الله دې پکې برکت واچي. پښتو کې ووایه یا تبارک الله، الله دې پکې برکت واچي. حالانکه دا ماشاء الله ټکی چې دی که نه دا ګوره دې دپاره نه دی، خو دا د عوامو کې مشهور شوی دی. دلته د برکت دعا به کوې چې خپل ځان کې دې څه ولیدو او په خپلو بچو او په خپل مال او کور کې، بیا هلته دا دعا شتي ماشاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. خو دا عوامو په خوله مشهوره شوې ده، اوس داسې ناروا نه ده چې یعنې ګناه یې وکړه، خو د برکت دعا پکار ده. نو ماشاء الله تبارک الله په دې کې کوم یو ضروري دی؟ تبارک الله. ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ د برکت دعا ورله وغواړه. حتی چې ماشاء الله وایي نه ماشاء الله چې دی وایي دې څه مطلب شو؟ برکت دعا خو به تا ونه کړه، خو تا دا وایي چې څه الله وغواړي کوي، یعنې دا څه چې ورکړي دا الله ورکړي. دا ښایسته خبره ده. ماشاء الله الله چې څه وغواړي بدله دا نعمتونه الله ورکړی، دله دا هر څه الله ورکړي دي. تبارک الله نو الله دې پکې برکت وواچي. یا په پښتو کې وایي الله دې پکې برکت واچي. دا د مسلمان شان دی. نو بیا به دا سړی د بد نظر نه بد شي د الله په توفیق سره. او دا جهالت دی او د بعضو بېدیني ده چې کله درته ووایي ماشاء الله ووایه د برکت، نو زموږ نظر نه لګي، زموږ نظر نه لګي. یعنې صحابه کرامو منځ کې واقع راغلی ده چې یو صحابي د لاسه بل نظر شوی د الله په اجازت سره. صحابه کرام څومره اوچت خلک دي او ته دومره اوچت سړی راغلی، نه زموږ دا نه لګي. دا د جهالت خبرې دي. او زموږ د بعضو پښتنو ته چې وایي چې د برکت دعا وغواړه به یې یو ضد راونیسي، یعنې ما ته دې ووایي زه دومره لوی دشمن. نه ګوره ما لږ ساعت مخکې دا وایي چې کله پلار نظره کړي څوک بچی، ښځه نظره کړي خپل خاوند، خاوند نظره کړي خپله ښځه، دا لازم نه دی چې نظر لګېده به د دشمنۍ د لاسه. کله دا د مینې محبت د لاسه سړي به وشي ډېره مینه راشي او د برکت دعا ونه غواړي، شیطان دغه موقع ومومي چې راشه موقع دی د خو الله یاد نه کړو، نو هغه بد نظر ولګي د الله په اذن سره. بعض دا وایي نظر دا د شین سترګي انسان لګي. پته چې دا قاعده او دا قانون د پښتنو کوم ځای کې زده کړی. د شین سترګي انسان نظر وایي بد ټکه ولګي، نه شین سترګی دی که سترګې ودي دي که تورې دي، د برکت دعا به غواړي چې د برکت دعا دې د خپل مسلمان ورور دپاره وغوښته او د ځان دپاره او د خپلو بچو دپاره او د خپل مال دپاره، الله به دې نقصان نه وساتي. دا ورور وایي دې دپاره څه خاص دعا شتي چې زه هغه وایم؟ نه خاص دعا دې دپاره نه ده راغلې. خو زه به درته یو دعا دوه ذکر کړم، اگر چې سړی را جمع کول شروع کړي نو ډېرې دعاګانې دي سره چې قیمتي دعاګانې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابتې دي. لکه یو دعا د څه ناشنا دعا ده، امام ترمذي راوړي دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وایي ګوره دا دومره ښایسته دعا ده چې چاته یادوي نو الله ولې یو لوی نعمت ورکړی دی. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وایي چې اللهم انی اعوذ بک من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وایي الله زه تا پورې پناه نیسم. ګوره څومره ښایسته دعا ده. د خپلو غوږونو د شر نه، یعنې د غوږونو د شر نه مې وساته، د سترګو د شر نه مې وساته، د جبې د شر نه مې وساته، د زړه د شر نه مې وساته، او د عورت د شر نه مې وساته. پاتې به کیسه شو. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. یو مسلمان چې دا دعا غواړي الله به د نظر د شر نه مؤمنان په حفاظت کې ساتي. ځکه چې دا وایي چې الله زه تا پورې پناه نیسم د خپل نظر د شر نه، د سترګو د شر نه. نو د سترګو په شر کې دا نظر لګېدم رالیدل، نو الله به د بد نظر نه مؤمنان وساتي. او د نبي کتاب اول سر کې راغلي چې د نظر به په حرام کې نه استعمالېږي، فحش سبب پې نه ګوري، پردو زنانو ته به نه ګوري، پردو هلکانو ته په غلط نظر به نه ګوري، ځکه چې هلته د دا دعا وایي. دا ډېره قیمتي دعا ده او که څوک یې یادول غواړي او د خیر حاصلول غواړي نو دا د هغه خپله مرضي ده. یو بله دعا به ووایم او ما تاسو ته دعاګانې ډېرې دي، خو بیا به رانه دا مسله ډېره اوږده شي. دا هم ډېره ښایسته دعا ده
پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل د امام ترمذی راوړی دا صحیح دعا ده. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته: اللهم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاهواء. یا الله زتا پوری پناه نیسم، یعنی ما وساته، ما له پناهی راکا د سنه ومې ساته د ناروا اخلاقونه. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دعاګانې نه وي، دا به جامع دعاګانې وي. که تاسو ته یاد دي د مدخکاري رحیق الازهار په درسونو کې موږ د یو ادب ذکر کړی چې دعا به لنډه او غونډه غواړي. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې یا الله ما وساته د بدو اخلاقونه، ټولې خبرې به کې دننه راځي. او یا الله ومې ساته د بدو اعمالونه او د بدو خواهشاتونه. پاتې څه شو؟ څه پکې پاتې شو؟ یو شی ماته وښایه چې پاتې شو. داسې وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعاګانې: یا الله ومې ساته د بدو اخلاقونه، د بدو اعمالونه او د بدو خواهشاتونه. ګرانه ده دعا که اسانه ده؟ اللهم اني اعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء. بس دغه یو څو ټکي دعا ده. او که الله دې د دعا قبول کړي نو ته به نور د الله نه څه غواړې؟ د بدو اخلاقو نه بچ کړي، د بدو اعمالو نه بچ کړي، نو د بدو خواهشاتو نه بچ کړي. نو په دې کې دنه دام رالو دا نظر لګېده یو مسلمان ته نقصان رسولا به کوم دنه رالو چې دا دعا ته غواړي الله به ستا د دې نظر نه مسلمانانو ته نقصان نه رسوي. نو دا دوه یادې کوي او نورې به مې ته وویلې خو بیا دا ټیم رانه ډېر زیات لګي، نو په دې به اکتفا وکړو. اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. اللهم اني اعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء.